السلام علیکم ګرانو کتونکو. شهاب عزیز ارمان یم. د عبدالرحمن بابا په حواله خصوصي خپرونه عبدالرحمن بابا افاقي شاعر سره حاضر یم. هیله ده چې تاسو به روغ جوړ یې. په یو ویډیو کې به د عبدالرحمن بابا په اړه د کلاسیکي شاعرانو د عبوري دورې د شاعرانو هغه منظوم سراج تحسین او د عبدالرحمن بابا د مقام او د هغه د اهمیت په اړه چې هغوی کوم شعرونه ویلي نو د هغې څه ناڅه اثار تاسو سره ما شریک کړي وو. ما دا ویلي چې په جدیدو شاعرانو کې د شلمې یویشتمې صدۍ په شاعرانو کې هم په عبدالرحمن بابا باندې ډېرو زیاتو شاعرانو پوره نظمونه نن سبا د نظم غزل ډول خصوصا د نظم د اهتمام د هغه په حواله ډېر شوی دی. ډېرو شاعرانو نظمونه لیکلي دي، خصوصي نمبرې، خصوصي ګڼې رسالو ویستي دي. په دغه کې هغه نظمونه خوندي دي. د شاعرانو په خپلو شعري مجموعو کې دغه کلامونه محفوظ دي. نو هغه کلامونه ډېر زیات دي. که مونږ دغه کلامونه دغه شعرونه په یوه مجموعه کې راغونډول غواړو د کلاسیکي دورې نه تر اوسه پورې، نو زما یقین دی چې دغه شعرونه په یوه مجموعه کې هم راتلی شي، خو هغه مجموعه به د سوونو څخه وي. نو ممکنه ده چې لکه دغه شعرونه دغه نظمونه دا په جلدونو کې راشي. دومره شاعري د عبدالرحمن بابا په حواله باندې شوې ده. دغه ډېرو نظمونو نه زه په دې لنډ نشست کې نن غواړم چې تاسو ته یو نظم وړاندې کړم. دا نظم د مرحوم مراد شینواري صاحب دی. مراد شینواری د څه تعریف و تعارف محتاجه نه دی. د امیر حمزه خان شینواري فرزند دی او په خپله هم ډېر لوی انسان دی، لوی سړی دی. د هغوی شاعري، د هغوی افسانه، د هغوی نور ډېر لوی ادبي خدمات هغه د چا نه پټ نه دي. قطع نظر د دې ده چې هغه د حمزه صاحب زوی دی، خو مراد صاحب په خپله باندې هم د خپل سخنورۍ، د خپل شعري متانت او د خپل نثر د اهمیت په حواله باندې یو خپل ځانګړی مقام لري. یعنې هغه صرف په دې هم نه دی چې د حمزه صاحب زوی دی، دا خو د هغه یو اهمیت دی. خو که دا چتری، دا چت د هغه په سر نه هم دی، نو بیا هم چې کوم دی مراد صاحب په پښتو جدید شعر و ادب کې یو ځانګړی مقام به بیا هم لرلی. نو مراد صاحب ډېر لوی سړی دی. دوی په رحمان بابا یو نظم لیکلی دی. دا نظم بذات خود زما هم ډېر خوښ دی او ډېر خوږ آهنګ کې لیکلی شوی دی. نو زه غواړم چې دغه نظم تاسو ته وړاندې کړم. چېرته لرې په صدو کې په دې خوشو هدیرو کې د دوحې خړو ایرو کې یو ملنګ به اوسېدلو، تا ته یاد دي پېښوره. داسې تت غوندې ښکاري د وختونو په لوګو کې د دوران د ناکردو په چتر اسویلو کې هم په دغو شاړو هم په دې ډاګو میرو کې د خلیلو د مومندو په تپو او پرګنو کې چې به خلکو لیونی او سپېلنی ورته ویل، تا ته یاد دي پېښوره. هو هغه چې ځان له ځان و خو په ځان کې یو جهان، تاترې غوندې ساکن و د باړې غوندې روان و، پروت په خړو خاورو خو نظر یې په اسمان و، درویشی کې عالمګیر و په خانه کې عزیز خان و، په زنګون نسکوره سر یې پاس اسمان ته رسېدلو، یو ملنګ به اوسېدلو، تا ته یاد دي پېښوره. او هغه چې په محفل کې د رندانو عابدانو، په سینه کې د سپین ږیرو تخیل کې د ځوانانو، په حجرو کې د غریبو په بنګلو کې د خانانو، په احساس کې د منکرو تصور کې د صوفیانو، یوه شمع د عرفانو بلیدلو یو ملنګ به اوسېدلو، تا ته یاد دي پېښوره. پېښوره ستا د خاورې نه لوګی شم، بختوره درېغه ستا په شانې ځای شم، کله شاعرۍ کې د رحمان لوګی شم، کله په اشعارو د حمید کې اسویلی شم، پېښوره درېغه ستا په سیمه یو ملنګ بل را پیدا شي. ګرانو کتونکو، هیله ده چې نظم ستاسو خوښ شوی وي، خوند ترې واخلئ. یو د عبدالرحمن بابا ته د لویو خلکو، لویو شاعرانو، ادیبانو د خراج تحسین دغه سلسله به هم دوامداره ساتو.
ډېره مننه د الله په امان.